کمقل دی زړګیه چې د پنجو په سر ګرځي کمقل دی زړګیه چې د پنجو په سر ګرځي د شمار په ورځو شپو کې به څوک څومره معتبر شي. ډېر زیات مینه او احترامات ملګرو ستاسو ورور یم صاحب منیر خان او ما سره زما ملګري ناست دي صدام حسین شباب صاحب دی په موقع باندې او مرسلین خان دی او ملک امتیاز خان دی. نو ډېر زیات خوشحاله یو ملګرو صدام حسین شباب صاحب نه به اورو چې د هغه باندې موږ ته نن څه وړاندې کوي. جی صدام حسین ډېره مننه صاحب منیر خان د ما کله کله په دې مازدیګري کې راګیر کړي. نو د مازدیګرۍ چونکې د شعر د ویلو دپاره ډېره موسم هم ښه او سړي زړه او باران هم شوی دی، موسم هم ډېر ښکلی دی. نو زه به تر خپل روایتي انداز تر مخه اول به زه تاسو ته یو کلام ویم، خو د کلام نه مخکې به زه تاسو ته یو دوه ټپهیزې ویم. ضرور. ټولو ملګرو ته ډالۍ دي وایي ښه د جرګو کار سړی وم، ښه د جرګو کار سړی وم او د پښتنو د لار سړی وم، په قوم اوچت د سر سړی وم، وایي د ازمرو د ښکار سړی وم، په تا مین شوم چې ډېران مې ځغلی. او یوه بله ټپهیزه ده ملک صاحب وایي زما په تا به زړه قرار شي، زما په تا به زړه قرار شي او که ته هر څو د بل په لار شي. دا ټپهیزه تا ته سپیشل ډالۍ ده. زما په تا به زړه قرار شي او که ته هر څو د بل په لار شي، راته که نور هم سور انګار شي، وایي که د پنځایلو پلار شي زما به مینه پخوانۍ در سره وینه. او یو کلام دی وایي منیره کلام دی وایي خاورې مې ارمان شو د خفګان خبرې مه کوئ، خاورې مې ارمان شو د خفګان خبرې مه کوئ، او پاڼې پاڼې رجم د جانان خبرې مه کوئ. او زه به درته څه قیسه د هغه مازدیګر کوم، زه به درته څه قیسه د هغه مازدیګر کوم او بې وره سوځېږم د باران خبرې مه کوئ. او منیره شعر دی وایي نه راځي د امن سیلی دې وطن ته نه راځي، نه راځي د امن سیلی دې وطن ته نه راځي، سوځي چنارونه د افغان خبرې مه کوئ. او هغه په تور ماښام چې دهقان د کوره وویستو، هغه په تور ماښام چې دهقان د کوره وویستو، زړه مې راډکېږي د دې خان خبرې مه کوئ. او مخکې شعر دی شعر دی وایي هغه په تور ماښام چې دهقان د کوره وویستو، هغه په تور ماښام چې دهقان د کوره وویستو، زړه مې راډکېږي د دې خان خبرې مه کوئ. او مرسلین خان شعر دی وایي هسې نه سیلاب دوباره بیا په پښتونخوا راشي، هسې نه سیلاب دوباره بیا په پښتونخوا راشي، بیا به راسوری شي د اسمان خبرې مه کوئ. او مقطع ده وایي نه راځي خوبونه زه بیا ټوله شپه شوګیر کوم، نه راځي خوبونه زه بیا ټوله شپه شوګیر کوم، او هسې سوچ مې اخلي د هجران خبرې مه کوئ. او مقطع ده منیره وایي وایي شباب یو چغه شئ یو موټی شوی یوه ناره، وایي شباب یو چغه شئ یو موټی شوی یوه ناره، ټول قوم ته نظر وکړئ د ځان خبرې مه کوئ. او کلام دی یو بل کلام دی مطلب ته وایي د ژبې سرلمې الفاظ د زړه د تله راځي، د ژبې سرلمې الفاظ د زړه د تله راځي، او چې په وړه خوله راته ووایي بیا به کله راځي. او ښه سوچ پې وکړمه خو ذهن مې پې کار نه کوي، ښه سوچ پې وکړمه خو ذهن مې پې کار نه کوي، او بې درده خلک مې د درد تپوس له سله راځي. او خیر دی که نن مې د بدن سوری په کاڼو ولي، مخکې شعر دی خیر دی که نن مې د بدن سوری په کاڼو ولي، چې دنیا یې وغورځوي ماله به پخپله راځي. او مخکې شعر دی وایي لارې نیولی نه شم ډېر زیات زورور دی خدایه، لارې نیولی نه شم ډېر زیات زورور دی خدایه، او د جمعې ورځ ده شیخ به بیا دلته مانځله راځي. لارې نیولی نه شم ډېر زیات زورور دی خدایه، او د جمعې ورځ ده شیخ به بیا دلته مانځله راځي. او مقصد وایي شبابه بس دی خیالي دنیا نه بار راوځه، شبابه بس دی د خیالي دنیا نه بار راوځه، شپه شوله تېره چې خوب به تا نه کله راځي. ډېره مننه.